دوه ورځې ژوند غواړم چې حقیقت تاسو ته ووایم بیا که مړ کېږم هم توکل مې په خدای. دغه تیارې چې د کونړ مظلوم ولس د لغمان مظلوم ولس او د ننګرهار مظلوم ولس په چوپړ کې وي او شپه ورځ دغه طالبانو دوی ته خدمت وکړي، همدغه تیارې د جمهوریت په دوره کې ما کار کړی ده. ګوره په میدان هوایي کې وینې همدغه تیارې به د جهادي قمندانانو لیډرانو او د غلو په خدمت کې وي. باور په پروردګار وکړه دغه د فیروزیه کوفي ماشومان به کله کله مکتب ته وړل سوړ د ماشومانو ساعت تیر سي برډې نه ده د زیګون ورځ د دغه عطا بچي دغه د نور لیډرانو بچي بس برډې و په دغه تیاره کې به کېنول تشویقي شکر به د خار کې ورکو د خپل ماشومانو ته. دا په داسې حال کې به و چې د اردو عسكر د پولیس عسكر او د ملي امنیت عسكر به په غرونو کې شهیدان پراته ول. څوک به دغه قصه کې نه و چا ورته تیاره نه لګله. سیلاب میلاب او زلزلې ته خو هیڅ چا تیاره نه لګه. ولس څوک څه کوي؟ ولس څوک اوس ولس خدمتګاران پیدا سو. ټوله شپه مې دغه طالبان تعقیب کړه، زه سره مشکل هم لرم، تعقیب مې کړ، ټوله شپه د ولس خدمت کړی ده. دغسې یو سلامي درته وایم، باعزته اوسئ، سوکاله اوسئ، خدای دې نور هم تاسو ته هدایت او قوت او توان درکړي چې دغسې د مظلوم ولس خدمت هم کړی او همدغسې موافقه سرلوړي اوسئ. ډېره زیاته مننه. زه طالبانو سره دوه مشکله لرم، ډېر نه لرم. یو دغه د مکتبونو مشکل، بل په ډېر وحشانه توګه باندې دغه د جمهوریت نظامیان ترور کیږي. هر شپه ترور کیږي خو په رسنیو کې نه ویل کیږي. دغه ته توقف ورکړئ، دغه مکتب واسکئ او دغه کار اهل کار ته وسپارئ. نور تاسو پرښتې استئ، پرښتې هېڅ نه فساد اداري لرئ، نه سل رقم چورو چپاول او نه تعصب لرئ. نور سم خلک استئ، باعزته اوسئ، موافقه اوسئ او دا د هر چا وظیفه ده چې خپل ولسونه سره ودرېږي، یو بل سره باید ودرېږو، یو بل سره باید لاس ورکو. مننه.